دې خلک وی حرام مال صدقه کوي، لا صدقه من غلول، لا صدقه من غلول، لا تقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقه من غلول. حرام مال کی صدقه سر نه کیږي، او چې د پتر چې مال حرام دی صدقه کې او د ثواب نیت پکې علما وی کافر شوی وي. ته کوم طرف مون خلق روان یو، هر سړی وي د بل جیب وها، بس د بل پټي نیسا پوله وها، د شپې او بخور پردې او وها، بوساله ته پر شپې لاړ شو صادر وته کې او پردې بوس خپل ساروي لراوړه او د شپې او د پردې شوتل ریبا. هاي 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 دنیا د وخت په تیر کو اخرت سره وسکه، الله سره وسکه، قیامت پر ورځ وسکه، بیا به الله له جواب ورکه. حضرت علی کرم الله وجهه لور ده، لور خپل لور او د اختر ورځ ده، د اختر ورځ نو خامخا دا جنکه دا ماشومان امیلونه چې بنگلیه چې د اختر نه مخکې ځان نه راوړي ورته خوشحاله. د حضرت علی رضی الله عنه د لور اسم نو اسم نو څه چلی وکړه د بیت المال چې کوم سکرټ او یو امیل چاروړو بیت المال لا قیمتی د ملغله او امیل چاروړو بیت المال ته مسلمانانو ته وقف کړ. بیت المال کې پروت دی ماشومه غلی دی د بیت المال غ سکرټری ته سوې وی دا امیل کې یو درو ورځې لماله پسوال راکړه د بیت المال چې په اختر تیر کم بیا بیا دل درکو درو ورځې لپاره د حفاظت کوم په دې ټولو ماشومان او میلونه چولې دي بنگړي منګړي او د زنانو چې کوم دا اختر سيزونه چولې زما اسم نشتا اسمم نشتا. نو کتا به ربانی وکړه او یو درې ورځې لده راکه زب په اختر خوشحالي تیرا کما بیا به ته واپس کما. د بیت المال سیکریټری وی دا خدای امیر المؤمنین د حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر مبارک د خلیفہ لور دا پلار په بلا جهادونه کړی د پلار حق د بیت المال نو زورګه او خیراتی خو نه غواړي درې ورځې له پسوال غواړي چې دلته الماره کې پروت نه دی پسې نه دی پروت کېن درې ورځې پس بیره کې ولې ورکه. حضرت علی رضی اللہ عنہ چې څنګه کور تراغه ماشومه ته وکړل امیل ته وکړل پوه شو او دا خو امیل دا کم دی نه بچی دا کم دی نه وی دا مې د بیت المال د سیکریټری نه غوښته هغه امیل ته چې وکړل خو پوه شو بچی دا کم دی وی دا خو بابا د ټولو جنکو د ما د گاوند د محلې د لاري کوسې د ټولو ماشومان امیلونه بنګړو زمانو بیت المال مشر ته مې چې او درې ورځې راکې زه په اختر خوشحالي کوم بیا بدل کړ ورشه आवाज کې د بیت المال سیکریټری ته ورشه راونه ورشه راونه هغه راوسته وی دا امیل دی ولې ورکاو وی امیر المؤمنین دا خو ما خیرات نه دی ورکړی دا خو ما صرف یو درې ورځې ورکړی ما شومه د ستالور دا او ټول ماشومان شتره دینو او دی وغوښته مې د حدیث به خدمت د حکومت کوي او د بیت المال به خدمت کوي نو خیر دی یو درې ورځې د پاره د ماشوم له عامل ورکم دا په اخترو کې بیا به راکی دومره وته غوسه وکړوي تاکي اهلیت نشته چې د بیت المال حفاظت وکړي تا ته چا د اختیار درکړي د مال الله عامل ورکړي او قسم مې د الله په ذاتي کله درې ورځې دا ټکي پکې نه وي دا درې ورځې ټکي درې ورځې نو بیا به ما د خپل لور له هغه سزا ورکوله چې څوک غل او غلیله کم سزا ورکوي او طالب مې هغه سزا درکوله چې څوک غل یو شی د بیت المال ورکوي هغه سزا مې ورکوله خو د ما لور غله نه ده ځکه درې ورځې په سوال غوښتې دي او تا هم درې ورځې په سوال ورکړی دی یعنې که دا ټکي پکې نه وي تا به لوی جنه مې سره څه چل کوم او د ما د لور سره ما څه چل کوم په چېرا کامل امیل اعتصار وختي ویسته بیت المال سیکریټري له ورکړه ورشه د بیت المال کې کېږه د بیت المال د امیل نه به زما لور فایده نه لي دا د ټولو مسلمانانو شریک شي دې ته انصاف وایي دې ته امانت وایي دې ته دیانت وایي ورشه اوس وګوره که نه خپلو بادشاهانو ته د مشرانو ته توبه وباسه بس
هر یو په یو الزام لګي تا غلا کړی دا، بل په بل الزام لګي تا غلا وکړه، یو ته وي خزانه دی والا، بل ته وي خزانه دی والا، یو خوا تختی بل خوا تختی، یو باندې د نیب یو خوا کیسو په بل ځای کیسونه. زما قسم په خدای چې ترسو د انسان په زړه کې د قیامت دروازې د خدای یره او د الله او د رسول احکامات نی راغلي او دا سیستم ټیک شو زما په مخ لاړ وته سیسٹم پا دینا ٹکی علا بس سیسٹم ٹکی گی جڑکی ایرا رالا دا بادشاہ مرالا و دا گدام رالا دا مولا مرالا و دا مقتدی مرالا دا مولا پا ذلکم دا خدای ایرانی قصہ خرابا دا مقتدی پا ذلکم دا خدای ایرانی قصہ خرابا دا پلار پا ذلکم دا خدای ایرانی قصہ خرابا دا افسر پا ذلکم دا قصہ خرابا دا او کدا چپلاسی پا ذلکم دا خدای ایران دام خرابا امانت او دیانت داری دا ډېر قیمتي شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو پر اسرائیلو کې یو سړی په بلې ځمکه خرڅه کړی، دې ته ایمانداري وه. غونډه ځمکه یې خرڅه کړه چې په چا خرڅه کړه چې هغه ځمکه برابروله که نه لې منګې پکې راووت، ټول د سرو زرو ډکو. وایه که نه چې په تاسو ځمکه خرڅه کړي او منګې د سرو پکې راوځي، ماشاءالله ټوله شپه به خوب نه درځي. منګې مې ومونده او لکه منګي سره به چورلکونه وي او تاویږې به مو سره منګي مې ومونده. هغه څه چلو کا هغه منګي یوړه چې چا په ځمکه خرڅه کړې وه، وی ها دا واخله، وی ما خو ځمکه اخېستله منګي خو مې نه دی اخېستې. دا پیغمبر مبارک فرمایي د بني اسرائیلو قصه کوي. سړی ورته څه کوي؟ وی وروره چې ځمکه مې در باندې خرڅه کړه چې څه پکې وه هغې سره مې خرڅه کړې او وی نه منګي پکې هغه وخت سره نه دی ویلې شوي. یا خدای اوس په دې جګړه دی وی منګي د سرو ستارې بل وي زما دی خیر پکې واچې دې زمانې نو څوک نو په دې جګړه کوي دې خوا که چې دله فیصله وکړم دوه مرغۍ په جګړه وې پیشو پې وله چې پیشو پې وله چې کلب شي وې په یو لاس کې ونیوه خولې ته یې ور واچوله بله په بله خوا ونیوه خولې ته یې ور واچوله وې ښه ده چې زه رالم ګنې لویه خونې خرابه به م کړې وه چې دې زمانې پکې څوک نو های 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 د سړک په غاړه چې د حکومت کوم دا دغه جوړ کړي دي که نه هغه څه ورته وایي هغه د خلکو د ودرېدو هغه د ناستې انتظارګاه د انتظارګاه نه ټول سیخونه خلکو تختو انتظارګاه خلکو ختمې کړې دی حکومت زه په دې ډاګونو کې د خښتو څه څیزونه جوړ کړي چې کې په خلک ډیران غورځوي هغه ډیران سره هغه خښتې مخته لاړې عزم نشته. های 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 یاره زه یم چې مونږ به خدای له څه جواب ورکوو چې مونږ له کې څه پراته دي مونږ کې څه دي او هر سړی بل ته ګوته نیسي ځان نه یادوي بیا هر سړی نه کنه پلان کې او مسلې دې زړې کړې او ته ماته وې ستانه خو زه ښه مسلمان یم اوس د پلان کې های 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 په دې کار نه کېږي. زه به د ټولو نه مخکې ویم چې زه ډېر ګناهګار یم، زه به ټولو نه مخکې ویم او ته به هم دا به کبر به نه کوې غرور به نه کوې. دوه جمعې تقریر مې پې وکړه اوهو یاره واقعي سوچ سر به خبره اورې یاره دا خو ما کې که څه کوتاهۍ وي چې دا هغه وباسم او توبه وباسم معافي وغواړم. د بیان مقصد دا دی ځان ته مورم تاسو ته دی نو منګي یو وستا دی ما ځمکه هر څه سره خرڅه کړې ده ابل وی نه نه او سره منګي ذکر پکې نه دی راغلی منګي ستا دی لاړل یو قاضي صاحب لاغله باندې فیصله کوله او منګي د ده دی وی د ده د سرو زرو قاضي صاحب ډېر هوښیار هلکه وي ستا بچي شته وي څه دي وی زوی مې دی هغه یو ته وایي واده دې وله کړی دی وی نه اول ته وي ستا څه دي زما لور ده ورکړې ده که نه وی نه وی بس دا لا جینۍ به دي هلک ته واده کړو دواړه به کویده کړو او دا منګې په هغوی ولګوې د هغې د دواړو مهر شو دې ته امانت وایي دې ته امانت وایي دا اوس هم شته په ډېرو ملکونو کې شته ډېرو اسلامي ممالکو کې شته نورې کمۍ به پکې ډېرې وي خو دا څیزونه پکې شته غلط شی نشي در کولی بلکې په ډېرو انګریزانو ملکونو کې شته لیکن زموږ ملک مسلمانان زموږ د خپل پیغمبر په تعلیماتو عمل نشته. پکار دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وړاندې شوی دین 100% عمل وکړو فی السلم کافه د
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله راغی مکه مکرمه ته ډېره د زړه د درد خبره ده چې کله هجرت کوو د مکې نه وتېده که نه د مکې نه زړه کې دا سوچ و چې خدایا بیا به زه راشم دې مکې ته که به رانشم اوهو دا مکه او دا بیت الله او دا حجر اسود او دا زمزم او دا صفا او مروه او دا د ما د پلار نیکه کلی او دا خلپوس او د ابراهیم علیه السلام وطن بیا به راشم او که نه ډېر زیات پریشان و ډېر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ د غار ثور نه ووتو که نه او موږ تلو وی رسول الله مبارک تر څو د مکې کورونه ښکارېدل په شا شا به یې کتل او سترګو مبارکونه اوښکې روانې ابوبکر بیا به دې مکې له راشو آها خدایا کم وطن دی او کم کلی دی او خلپوس یې تېرې کړې دي ابوبکر بیا به راشو شاشا ته به کتل شاشا ته به کتل تر څو چې د مکې او حدیث کې راځي مینه به کې د مکې او د مدینې سره جړل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې ته نو ورغې د دې بیت الله چابیان یو کس سره وی عثمان ابن طلحه ولا ورغې دروازې له عثمان کافر و عثمان یو خبره درته کوم پته زمانه لګي چې مکې نه زه چېتا کېدی شي وځمه تاله راغلی مې یو کار وکړه داسې ډېر په مینه ته یې ورته وویل د دواړو جهانو مبارک سر ده تاله راغلی مې که لږه د بیت الله دا چابي دې راکړه او زه دا ور دروازه کوله وکړم داسې د شپې ټیم کې څوک بني او زه ورغلم یو 2 رکعته مونځ مې پکې وکړ بیا زما پته نه لګي چې بیا به زه مکې ته راشم او که نه لبانې مې دا ډېر لوی ارمان دی چې بیت الله ته دننه شم لږه چابي راکړه د شپې به پکې 2 رکعته به وکړم څوک به تاله به چابیانې درکړم هغه نیک بخت کور ته لاړو چابیانې راواغېستې او حضور پاک ته هغه وی ګرې اکۍ یې وی دا د چابیانې سره دي وی درکولی شم خو نه درکوم زه خپل کار کوم سپکه خبره وکړه نبی علیه السلام مبارک ډېر پریشانه شو سترګو مبارکونه اوښکې وګرځېدې عثمانه ما خو تا ته مینت وکړه تا دین جدا دی زما جدا دی خو دغه ارمان مې دی وی نه در کوم دا چابیانې نه در کوم وی ښه عثمانه واوره یو ورځ به درته اشاره کوم چې روړه وروړې به هغه به پورې وخندل دې وخت کې ځای نشته مینتونه کې او دا غټې دعوې کې زه وی یو ورځ به راشي چې ووته الله آیت نازل کړه والذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد مجاړه مخفه کېږه دې له به راولم که خیر ان شاء الله خدای ډېر په عزت راوست بیا نو چې مکه پته شه په سن 8 هجري کې فاطمه هجره کې رمضان میاشت شو تقریبا نو رسول الله مبارک عثمان ته आवाज کوي عثمان راشي دې راوست پیروله چابي چې هجرت نه کوو ته مې څه ویلي تا خو ما پورې خندل چې دعوې کې نه مې ویلې درته اشاره درته کوم راوړې که نه او صیب کړه چابي ته واغېست دروازه کوله وکړه په بیت الله مبارک کې ښه صفا که بوتانو پکې هغې ته وویستل او 2 رکعته مونځ یې پکې وکړه او چې سنګ بیت الله نه راوته قرآن کې الله آیت نازل کړ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خدای حکم کوي چې دا چا امانت ته به واپس کې عثمان ته ویل تراشه عثمانه ما ته الله حکم وکړ چې دا چابي ستا متعلق راته وي اشاره هم دغه ته ده ها دا چابي د خپل واپس وانه بل سړی رښتیا وای ورکړې به ولا دا غستانه ده دا تعالی د کافر او مشرکانو درکړې وته مشر کړې او ما غوښتنه آینده لبل چا به بل چاله ورکړ لیکن الله وی ورکا والا دا د شی د امانت تاسو را ورکا والا او رسول الله مبارک ورکي او سوي ورتا او عثمان دا به تاسو رہی او قیامت پورې بستا پنوسو کې دا چلےږي ورسونه لوی خبره ده ته امانت واپس کېبم او دې کې اشارت دیتم شو چې طالب خدای بچین وسی درکې قیامت پورې بده نسب می او دا کنجي بم تاسو په نسب کې چلےږي هغه وی دا الله رسول کلمه شهادت را تخایا خدای مسلمان
که د چا تا سره امانتي ځان سره ورکوه امانت کې به خیانت نه کوې او زما وروڼو یو خبره درته صرف کوم بیا بس کوم یو انسان د بل نه قرض پیسې غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله د پړه کې دا وي چې ما سره خو نشته او د پلانکي نه قرض حسنه غواړم او وی ورکوم بیا هغه وخت سره پړه کې دا نیت ورکوم وی خدای به ول توفیق د خلاصې ورکړي چې قرض اخلي او نیت دې کې ورکوم د خلاصو توفیق به خدای درکړي او هغه وخت سره کړی دا نیت چې ورګه دنه علم یو ځل کنه نو بیا به رانه پسترګو کې خیر ني دې خلک هم داسې کوي قرضونه والی بیا نه ورکوي وی چې او دې ته ټکی ته وره داسې وړه خبره نه ده چې چا په دې نیت چا نه قرض واغېسته خوله پسته کې راکړه کنې او 100 روپۍ او 1000 روپۍ او 10,000 او 40,000 کور بیمار دی دا دي هغه پېړه خپه شي ورګي او د دړه دی چې بیا نه ورکوم دی چې بیا نه ورکوم دله به خدای د دې قرض د خلاصولو چلم توفیق ورنکي نو د قرض د خلاصولو توفیق څه معنی غریب بشي دی به خدای چری مالدار نه کی دی به ټول عمر دغه غریب او خوار وزار به ګرځي نو ډېر خلک یې دکاندار نه سودا والی نیت یې دی کله یو نه یو میاش کېږي بل نالي هغه غریبانان خواران دکاندار څخه غریب سره سي قرضونه کې لاړ شي ډېر خلک یې لکه راشه مال دا کار وکړه مال دا کریټ جوړ کا مال دا پیټه جوړې کا پیسې بدل درکم دا شیر علاقه بیا بدل پیسې درکم بیا په ذکر بیا زور پسې ګرځ اور پس ماشین والا غریب دي تعالی پیټه جوړه غریب زره سره اړي موړي ده او خوار بشل 1,000 روپۍ چې پیدا کړی پاره بلرګي والی تعالی پیټه به جوړي کې او بس ذکر باغ تاوانو کوي ګرځاو پسې چری بدا سے نہ کوي نیت بنا خراب او خیر ان شاء الله که چا نه قرض واغې ټول کې به سوچ کې کتاب ورکوم نو خدای به داغه د خلاصوي توفیق درکړي کې خیر ان شاء الله الذي تو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي یا ایها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول خدای سره بټګی نه کوي خیانت بنه کوي دا الله احکامات به پورا کوي داغه چې کوم ذمہ داری د رب العالمین پورا وکوي او د پیغمبر مبارک د طرف نه چې کوم ذمہ داری دی پتا اب پورا کې لیکن خیانت بنه کوي وتخونوا اماناتکم علماء ویدام دا غلالان دی داخل دی خپل امانتونو کې هم خیانت نه کوي وی دې کې لار ونهړو دا غیلان دی کو وی دې کې اشاره دی تر چې خپل امانتونو کې خیانت داسې دی لکه خدای او رسول سره خیانت کو وانتم تعلمون خپويږي چې ټګي ګناه ده کتا سره سوکې ته خپکیږي کنه نو بل سره ولې کې تا سره سوک دوکه کې ته خپکیږي کنه نو ته بل سره ولې کې تابع سوک 60 ټماټر خرڅ کې خپکیږي کنه بل ولې ښه خرڅه تعالی سو په ودن شي کم در کې ته خپکیږي کنه او خپکیږم نو بل ولې کم ورکه تعالی سو 2 نمبر شي در کې ته خپکیږي بل ولې 2 نمبر شي ورکه ته چې افسر ته ودرېږي او تاسو را خو دې خو کې خپکیږي کنه نو چې ستا لاس کې یو کار راغلی ته ولې بل سره ظلم کې خیانت کې وانتم تعلمون خپويږي چې دا خشه نه دي او بیا کوي او دا څه لپاره خلک د مال او د بچو د پاره کوي دا ټګي او دا دوکي وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه تاسو مالونه او تاسو بچی چې دي دا ګټه فتنه ده ازمایش ته ګوري وان الله عنده اجر عظیم دا خدای او د رسول خیانت مکوي او ټګي مکوي لوی اجر